نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوسش حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې راځي. امام نسائی، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دوی دا حدیث راوړي. تپوسش ای النساء خیر، کمی زنانه خی زنانه دي، غوره زنانه، بهتری زنانه، افضل زنانه کمی دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. دا صفتونه ځان کې پیدا کړي. غوره زنانه، افضل زنانه، بهترین زنانه، اعلی زنانه، قیمتي زنانه کومه ده؟ هغه زنانه ده چې خاوند ورته وګوري او خاوند خوشحاله شي، د خپل حسن، د خپل سنگار، د خپل ډول، د خپل صفایي د دې پوره خیال ساتي. د سینه چې د ځان نه یو بلا جوړه کړې ده، په کور کې ناسته ده، کپړې بیکاره، مخ ته اوبه نه اچوي او چې بهر ځي نو بیا سنگار کوي. داسې ځان جوړ کا، داسې حالت غوره کا چې خاوند تا ته ګوري او خوشحالیږي، چې بل چا ته ونه ګوري. دویم، اعلی زنانه، قیمتي زنانه، بهتري زنانه هغه دي چې خاوند ورته امر وکړي وتطیعه او دا زنانه یې ومني، فورا لبیک، نکړي نکړي، وروسته به شي، بیا به وکمه، نشم کولی، بهانې عذرونه دا نه کوي. دریم، خاوند هیڅ مخالفت په خپل ځان کې نه کوي. د ځان کته خاوند غواړي د خواهش دپاره مخالفت نه کوي. په مال د دې سره پیسې دي، په خاوند یې لګوي، خاوند نه خفه کوي. دا اعلی زنانه دي، دا بهترین زنانه دي، دا قیمتي زنانه دي.